السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. زه یم سید الله حسن، یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په دې ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د یوې غټې ویډیو سایز کم کړو په فول ایچ ډي ډول، بالکل په همغه ډول چې څنګه لومړی ویډیو ده په ایچ ډي ډول، په همغه ډول تاسو هم کولی شئ چې د یوې غټې ویډیو سایز راکم کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو په خپل موبایل کیمره باندې یوه ویډیو وکړئ، نو هغې ویډیو سایز بیخي غټ وي ملګرو، بیخي زیات ځای ستاسو په موبایل کې نیولی وي. نو تاسو هم کولی شئ چې همغه ویډیو په ډېرې اسانۍ سره په فول ایچ ډي ډول کمه کړئ او ام بي سایز یې کم کړئ. ملګرو، زه تاسو ته یوه ویډیو درښایم دلته. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم، تاسو څخه په ډېر درنه غوښتنه کوم چې زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن ووهئ او همدارنګه ورسره خوا کې چې کوم د ګنټۍ نښان راځي دا هم ووهئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته اول در ورسیږي. ملګرو، زه تاسو ته یوه ویډیو درښایم په خپل موبایل کې، د هغه سایز چې دی بیخي زیات دی ملګرو. په خپل موبایل کیمره باندې یا کیمره باندې مې کړې ده. ملګرو، زه تاسو ته هغه ویډیو درښایم دلته. د هغه ډیټایلز چې تاسو وګورئ ملګرو، 680 ام بي دی، یوازې 15 دقیقې او 30 سکنډه ویډیو ده، بیخي زیات ځای نیولی دی ملګرو. زه تاسو ته هغه درښایم. زه مثلا دغه ویډیو پلی کوم، تاسو ته اوس هغه سایز درښایم. ملګرو، دا ویډیو ده ما د خپل موبایل په کیمره باندې کړې ده، تاسو وینئ 15 دقیقې او 30 سکنډه ویډیو ده. نو زه د ویډیو سایز کموم. نو ملګرو، تاسو به راشئ په خپل موبایل کې به اوس کاین ماسټر اپلیکیشن راخلاص کړئ. که تاسو سره کاین ماسټر نه وي، د هغه لینک په ډسکرپشن کې شته، بالکل نوی ورژن کاین ماسټر دی. نو ملګرو، دلته به تاسو راشئ، یو نوی پروجیکټ به راواخلئ. اوس ملګرو، تاسو همغه ویډیو راواخلئ چې کوم ویډیو تاسو غواړئ د هغې سایز کم کړئ. مثلا زه همغه ویډیو رااخلم دلته. خو ملګرو، دلته د دې ویډیو سایز لږ څه غټ دی، 1920 1080 دا به کم شي، 1280 920 به شي، 920 پي دومره به لږ څه کم شي. خو ملګرو، دغه فول ایچ ډي ډول به وي، یعنې هېڅ د هغې کوالټي نه خرابېږي، کوالټي به همغه ډول وي. خو ملګرو، دغه کمپریسېدل لږ څه وخت نیسي. زه به څو دقیقې زه ویډیو لږ اسکیپ کړم. ملګرو، دا د ما ویډیو لږ اسکیپ کړه، دا د ویډیو خلاصه شوه. همغه ویډیو ملګرو تاسو په خپله وینئ. ملګرو، که تاسو اوس غواړئ دا کې ایډیټ هم کولی شئ، چې څومره ایډیټ کولی شئ په کاین ماسټر کې همدغه ویډیو اواز یې اوچتوئ ټیټوئ، همغه ستاسو پورې اړه دی تاسو څومره ایډیټ پکې کوئ. نو ملګرو، تاسو به اوس راشئ دغه ویډیو لپاره به دلته ملګرو کوم چې شیر اپشن دې خواته ښکاري کاین ماسټر اپلیکیشن کې، په دې به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې ملګرو دلته کلیک کړئ، اوس ملګرو د دې ویډیو سایز لږ څه دلته 1.15 ام پی بي ایس دی، دا به لږ څه غټ کړئ، 2 ته به یې ورسوئ، 2 ام پی بي ایس چې شي ملګرو، 2 ام پی بي ایس شو. اوس ملګرو، په دې 2 ام پی بي ایس کې 1 ام بي دا ویډیو راغله. ملګرو، 680 ام بي وګورئ، همدارنګه 1 ام بي وګورئ، بالکل ډېره زیاته کمه شوه. د ملګرو لږ ایکسپورټ غواړي، زه به دلته ویډیو لږ اسکیپ کړم تر څو دا ویډیو ایکسپورټ شي. ښه نو ملګرو، دا پای ته ورسېده. زه اوس راځم همدغه ویډیو تاسو ته پلی کوم چې څومره ام بي ځای ونیو، ځکه چې کاین ماسټر کې موږ ته 1 وښودله، خو هغې څخه به یې سایز لږ څه زیات وي، ځکه چې په خیره کې یو څو ام بي نور هم زیاتېږي. زه ملګرو هغه ویډیو تاسو ته پلی کوم په ام ایکس پلیر کې. ملګرو، زه همدغه ویډیو ده ملګرو، تاسو وینئ. اوس ملګرو، دغه سایز تاسو ته درښایم. ملګرو، تاسو وینئ چې 93 ام بي سایز راغی، 680 ام بي وګورئ او همدارنګه 93 ام بي سایز وګورئ. بالکل ملګرو په فول ایچ ډي ډول هېڅ کوالټي کې هم تغییر نه دی راغلی. خو ملګرو، تاسو ته په یاد وي چې هلته تاسو له 2 ام پی بي ایس څخه یې مه کموئ. تاسو ملګرو وینئ همغه ویډیو ده، څومره په های کوالټي راغلی دی، هېڅ د هغه کوالټۍ کې کوم فرق یا توپیر نه دی راغلی. 15 دقیقې 30 سکنډې ویډیو ده. نو ملګرو، تاسو په هره ویډیو په دې طریقه تاسو کمولی شئ. خو ملګرو، تاسو دا په یاد وي چې سایز د 2 ام پی بي ایس څخه مه کموئ. نو ملګرو، دا زموږ ویډیو په دې چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي، ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.